په تهجد باندې ولاړې ښا خوراک ورکول او دا سلام عام کول سلام خورول او د شپې د تهجد منځ کول چې ټول خلق ودوي او ته د تهجد په مانځ باندې ولاړې والناس نیام چې خلق ود ولاړې او ته ولاړې الله اکبر د الله سره په ناز و ریاض کې مشغوله او د الله تبارک وتعالى سره په عبادت کې مشغول بیا تینا تپوسو شو وید الله حبیب دی جنت تبا دی دوزخ نبا بچکی گو سنگا جنت کی خودی مقامو مندو کہ جنت کے مرتبہ غواری خوراک ورکوا سلام عام کوا و دشپی منزو نکوا خوید اللہ حبیب دی دوزخ نبا بچکی گو سنگا چی دوزخ تا نزو دیس عمل پکار دے نبی علیہ السلام ورطوی دری کارا کوا اللہ بری دا دوزخ نبچکی وی کم وی یو دا اللہ نیرہ پپٹا پخکارا پپٹا پخکارا چې د الله نه یریږي نو د مخلوق په مخ کې یریږي او چې ځان نه ودرېږي نو بیا نه یریږي نه که د جهنم نه بچ کېږي نو خشیت الهی د الله نه یریدل فی السر والعلانیه پپټ باندې ځان لا په مجمع کې د استاد په مخ کې د بیبي په مخ کې ځان لا په یو خوشي ځای کې نو موږ د استاد په مخ کې د ګناه د الله نه یریږو د خلکو په مخ کې د الله نه یریږو خو چې ځان له شنو بیا د الله نه یریږو او دیم عمل نبی علیہ السلام ورتوی میانروی کول په غربت کې او په مالدارۍ کې چې غریب شي نو صبر کوا او چې مالدار شي نو د الله شکر ادا کا نو بعضی چې غریب شي نو د الله نه ګیلی شروع کی او بعضی چې مالدار شي نو د الله مقابلی ته ودرېږي نو بیا جنت دوزخ نه نشي بچ کېدی که دوزخ نه بچ کېږي نو په غریبۍ کې به صبر کوي او په مالدارۍ کې به شکر ادا کوي او دویم کار دا دی کنه چې د انصاف فیصله کوه د غصې په حالت کې د خوشحالۍ په حالت کې د مونږ خوشحالۍ حالت کې فیصلې ښه کوو خو چې غصه یو بیا سړی چاله مخکې نو بیا وچه لندو ته نه ګورو بیا جایز او ناجایز ته نه ګورو غصې کې به فیصلې نه کوي نو انصاف کول په حالت د غضب کې په حالت د خوشحالۍ کې هر ټیم کې به انصاف کوي که خوشحالۍ به انصاف کوي که غصه نو به انصاف کوي نو موږ معمولی غصه یو نو بیبي ورته وایي ما لرې هغه پیسار رانوړو چې دی پرې راباندې کړي نو جنت ته دې بیا تله ګران دی ښه انصاف کوي د خوشحالۍ په حالت کې د غصې په حالت کې